پښتو به لیکو، پښتو به لیکو، پښتو به وایو، پښتو به وایو، پښتو به پالو، پښتو به پالو، پښتو به کوو هر کال د اقوام متحده د چارټر لاندې د مورنو ژبو نړیواله ورځ مانځلی کېږي. نو په دغه حواله باندې نن زمونږ د جنزیب کالج د علم پښتو ادبي ټولنې د څانګې د SIR په اشتراک سره دا د پښتو ژبې ورځ مونږ مانځو. په دې حواله باندې هلته یو سیمینار وشو او د سیمینار نه مونږ روان شو د پریس کلبه پورې چې یاره مونږ د خپل پیغام چې دی د میډیا د لارې ستاسو د پریس کلب د څومره چینلې چې دي الکترانکس او که پریس رپورټس دي او که سوشل میډیا ده د دې په حواله باندې پښتون قام ته خصوصا او ټولې نړۍ ته دا پیغام ورسو چې دا پښتو زمونږ مور ژبه ده. په ټولو پښتنو باندې دا لازمه ده چې مونږ د دې ژبې دپاره عملي جدوجهد وکړو، د دې دپاره هلې ځلې وکړو، دا په ځان کې راولو، دا وقدرو او دا د دې دپاره وقدرو چې کومو قامونو ترقي کړې ده نو هغوی زده کړه هم په پښتو کې کړي دي، هغوی خپلو پښتو ژبې له خپلې مورنۍ ژبې له عزت ورکړی دی. نو په مونږ ټولو پښتنو باندې دا فرض دی چې مونږ د خپلې مور ژبې له عزت ورکړو.